ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رادیو کې چې تاسو به ټول راته جوړه د صحت جامع په پرتنوي ملګرو نن راځو د SMC ټریډینګ ستراتیژي اړوند دوهم درس FVG په حق له سره معلومات شریکوم. FVG په څه معنا ده، څه ته ویل کیږي، ولې مارکیټ بیرته د FVG په طرف باندې راځي او له هغه ځای څخه بیرته پورته کیږي، په کومو حالاتو کې له FVG څخه د یو کوین قیمت پورته کیږي او په کومو حالاتو کې د FVG څخه د یو کوین قیمت بیرته نشي پورته کیدلی، او د دې ترڅنګ موږ څنګه کولی شو د FVG پر اساس باندې ټریډ وکړو، ټریډ ونیسو د SMC ټریډینګ ستراتیژي له مخې. نو ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ. ډېر داسې څه به پکې وي چې تاسو به مخکې نه وي اورېدلي، او زه باوري یم چې یو څه به ورڅخه زده کړئ او راتلونکو درسونو کې به په نورو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. یوازې ځکه FVG ما انتخاب کړه د دې لپاره چې موږ ټول په همدې باندې وپوهیږو چې یوه موضوع په ساده ډول تاسو ته باید تشریح کړم او تاسو ورڅخه په صحیح معنا سره یو څه زده کړئ. داسې نه چې مثال ډېر موضوعات راواخلو په یو ویډیو کې هماغه تشریح کړو، بیا یو څه نه څه زموږ لپاره سختېږي، یعنې هغه موږ ذهن نشي کولی چې په مکمل ډول باندې دغه معلومات ذخیره کړي. نو ویډیو تر پای پورې سره وګورئ. هغه کسان چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کړئ او د دې ترڅنګ چېرته زموږ سره په ټلیګرام چینل کې نه جوین شوي نو کولی شئ زموږ سره په ټلیګرام چینل کې جوین شئ. راځو ټریډینګ ویو اپلیکیشن را خلاصو. ټریډینګ ویو اپلیکیشن دلته اوس موږ راځو د دغه نه یو څه دې خواته راځو. تیر هغه تقریبا لومړی کوم درس یو څو ورځې وړاندې ما اپلوډ کړی، په هغه کې خو موږ د نومونو سره بلد سو. FVG په څه معنا ده، رډ بلاک په څه معنا ده، ټرینډ په څه معنا ده، کوم ټرینډ، بولش ټرینډ، حرکتونه د مارکیټ، په دې کوم معلومات چې مهم دي یوازې د هغوی پیژندګلوي ده، هماغه پیژندګلوي شوې ده. نن راځو په پوره معنا FVG په هکله خاص له تاسو سره معلومات شریکو. FVG په څه معنا؟ زیاتره وخت به تاسې اورېدلی وي چې د دریو کینډلونو په منځ کې کوم کینډل چې رامنځته کیږي دې ته FVG یا فیر والیو ګیپ ویل کیږي. فیر والیو ګیپ. ښه، نو درې کینډل رامنځته کیږي، دغسې د بل کینډل، هسې تاسو د پوهې په خاطر باندې د مثال بل کینډل. دغه کوم کینډل چې تاسو ګورئ دغه کینډل ته موږ د فیر والیو ګیپ وایو، یعنې د دغه لکه مثال د دغه جینه موږ دلسې یو ساحه واخلو، د دغه ځای څخه دغسې بل له دغه ځای څخه کینډل کې موږ دغسې یو وی شتون لري او بل ویک دغه د کینډل لپاره. نو له دغه ساحې څخه دا لومړی کینډل، دا دوهم او دا دریم په بولش ټرینډ کې. البته که چېرته موږ په بیرش ټرینډ کې اوسو، دغه مثال اول دغسې په همدې ترتیب باندې دوهم او دریم کینډل دغسې یو ترتیب باندې راځي. اوس دلته مهمې مسلې شوی دي. د دغه ویک څخه د دغه ویک یعنې د لومړي کینډل له ویک څخه د دریم کینډل تر دغه سټارټینګ ویک څخه چې دریم کینډل له دغه ځای څخه شروع شوی، یا که سټارټینګ ویک نه وي له هغه څخه وروسته کیدای شي لاندې هم راسي، له تر دغه ویکه پورې دغه ساحه د FVG یا فیر والیو ګیپ یا امبیلنس چې خلک هم امبیلنس ورته وایي هم فیر والیو ګیپ ورته وایي، مختلف نومونه دي. خو زموږ تاسې هدف دا ده چې یو څه زده کړو، په نومونو باندې دومره خاص تمرکز نه کوو. ما په اوله ورځو کې تاسو ته دا یادوري کړې وه. نو فیر والیو ګیپ د دریو کینډلونو په منځ کې یو کینډل رامنځته کېدل. موږ کولی شو دغسې دغه حالات په مثال دا خو د بولش ده، بولش لپاره ما رنګ غلط ورکړ، کولی شو دا رنګ یې تبدیل کړو، یو شین رنګ ورته ورکړو. خو موږ یوازې اوس غواړو په دې مسایلو باندې ځان پوه کړو. اوس بیرش مثال، بیرش فیر والیو ګیپ څه ډول والیو ګیپ ده یا فیر والیو ګیپ ده. نو بیرش فیر والیو ګیپ هم همدغسې ده، کوم خاص توپیر نه لري.
په دې شکل لکه څه ډول چې موږ بولیش والو ګیف ویلې هماغسې بیرش فیر والو ګیف هم ده. ډیر کله مثال موږ شاید دا اورېدلی وي چې مثال کله چې د دوو کینډلونو د درې کینډلانې یو درې کینډلونه رامنځته شي د درو کینډلونو سټرکچر او د هغه په شمول باندې دریم کینډل چې د دواړو کینډلونو په منځ کې واقع ده دا فیر والو ګیپ ده. نه یوازې دا فیر والو ګیپ نه ده، نن په تفصیلي ډول باندې ور باندې بحث کوو چې فیر والو ګیپ په صحیح معنا کوم فیر والو ګیپ ده. ګورئ مارکیټ دلته مثال ویک دا یو وګد ویک رامنځته مثال دغسې یو ویک رامنځته کینډل دلته کلوز دې ته څنګه دغسې یو ویک رامنځته کینډل په همدغه ساحه کې کلوز دغسې یو حالات رامنځته په دغسې حالاتو کې آیا دا فیر والو ګیپ ده؟ نه، ځکه فیر والو ګیپ موږ د څو عواملو له امله دغه فیر والو ګیپ چې رامنځته کېږي د څو عواملو له امله رامنځته کېدلی شي. یو خو لیکویډیټي ده، په تیزۍ سره مارکیټ حرکات ترسره کړي او بایرز یا که چېرته موږ په بیرش حالات کې قرار ولرو نو سیلرز دې ته نه پرېږدي چې آرډرونه راواخلي، یعنې په تیزۍ سره مارکیټ یو لوی حرکت ترسره کوي او یو ګیپ جوړوي. دلته د دې یوه مسله او بل دلته په مارکیټ کې بې تعادلي رامنځته کېږي او همدارنګه د دې لپاره چې مارکیټ یو نوي حرکت ته تیاری ونیسي نو په د دې لپاره دا فیر والو ګیپ یا اف وی جي رامنځته کېدلی شي او همدارنګه د دې لپاره چې آرډرونه فیل سي د لویو یا د سمارټ منی کانسپټ چې موږ ورته وایي د لویو ټریډرانو د آرډرونه فیل سي دغه فیر والو ګیپ رامنځته کېږي. موږ په بولیش حالات کې قرار لرو، مارکیټ په بولیش باندې روان ده، پورته خواته حرکات ترسره کوي. په داسې حالات کې دا اف وی جي چې رامنځته کېږي دا خو اوس اف وی جي نه ده، مثال دغسې یو حالات ده دا اف وی جي چې رامنځته کېږي د دې لپاره رامنځته کېږي چې مارکیټ یو نوی دلته مثال دغلته های بریک کړي او یو نوی های جوړ کړي او خپل هغه ټرینډ ته دوام ورکړي. دغسې همدغسې موږ کولی شو په بیرش حالات کې یا په ډاون ټرینډ کې هم همدغسې موږ تشریح کوو چې که چېرته مارکیټ دغسې لاندې را روان وي د دې لپاره چې یو بل حرکت ته تیاری ونیسي دلته یو فیر والو ګیپ رامنځته کېږي او له هغه وروسته کله چې فیر والو ګیپ ته رسېږي لاندې خواته حرکات ترسره کوي. یوه بله مسله دا ده چې ولې دغه مارکیټ بیرته اف وی جي ته راګرځي، اف وی جي ولې دومره ضرور او اړین ده؟ یو مسله خو دا ده لیکویډیټي راټوله کړي، د دې لپاره چې په مارکیټ کې لیکویډیټي راټوله سي نو اف وی جي ته بیرته مارکیټ د یو کوین قیمت راغورځېږي او له هماغه ځای څخه پورته خواته حرکت ترسره کوي. او بله مسله دغه بې تعادلي چې په مارکیټ کې رامنځته شوې ده د دې د ختمولو لپاره ضروري ده چې مارکیټ بیرته لاندې خواته راسي او همدارنګه مخکې مې یادوري وکړل د دې لپاره چې یو نوي حرکت ته موږ یعنې یو نوی لو یا های رامنځته کړي او خپل هغه ټرینډ ته دوام ورکړي نو فیر والو ګیپ رامنځته کېدلی شي، یعنې یو نوی حرکت ته چمتووالی نیسي چې مثال په همدغسې حالاتو کې روان ده یو نوي حرکت لپاره د چمتووالي لپاره فیر والو ګیپ رامنځته کېږي بیرته چې کله همدې ته مارکیټ را رسېږي نور وجوهات هم لري، یوازې دا نه ده چې موږ د فیر والو ګیپ پر اساس باندې پرېکړه وکړو. مارکیټ بیرته فیر والو ګیپ ته راځي او له هماغه ځای څخه پورته حرکت کوي. همدارنګه آرډرونه چې د لویو ټریډرانو لخوا رامنځته شوي همدغه دلته آرډرونه هم ایښودل شوي دي. موږ خو په دې باندې موږ نظر واچو چې کله ویک رامنځته شي له دغه ساحې څخه مثال دغه ویکونه دواړه یو له بل سره ولګېږي، یعنې د څه نه څه ولګېږي تر دغه ځای پورې راسي ټچ هم نه سي نو بیا هم داسې نه داسې ټچ نه سو همدغه فیر والو ګیپ نه ده. نه مثال دغه چې دغه ویک د دغه کینډل په همدې شکل سره راغی، همدارنګه دغه ویک په همدې شکل سره راغی، دغه حالات ته موږ اف وی جي یا فیر والو ګیپ نه څه ویلی، که څه هم دلته یو څه نه څه مسافه پاتې ده ځکه په مکمله معنا سره که چېرته وګورو آرډرونه فیل سوي دي نو ضرورت د دې نشته چې موږ ووایو دا یو فیر والو ګیپ ده او کولی سو موږ ورباندې ټریډ ونیسو. دلته مهمې مسلې بل څه شی دی راځو دلته مثال
دا یو مونږه فیر والیو ګیپ یا مونږه یو امبیلنس فرض کوو. دلته سیټینګ کې کولی سو یو څه ناڅه تغیرات پکې راولو د دې لپاره چې ښه ورباندې پوه سو. ښه دلته زه دا میډل لاین یا په منځ کې چې کومه کرښه ده دغه اضافه کومه. مارکیټ راغی په بخښنې سره مارکیټ راغی یا د همدغه دا کینډل راغی دغسې که چېرته د باډي سره کلوز په دغسې حالت کې دغسې باډي سره کلوز او مارکیټ راغی ویک جوړ کړ تر دغه ساحې پورې راغی او کینډل په دې شکل سره کلوز یا که په دې شکل سره هم کلوز نسی په دې شکل سره کلوز خو په همدغه ځای کې کلوز د همدغه چانس بیا دلته ډیر لیدل کېږي چې مارکیټ له دې ځای څخه پورته خواته لاړ شي. یوه مسله دلته ګورئ دغه ساحه د دغه سټارټینګ کوم کینډل چې دلته موږ پیل ورته ویل کېږي دغه ساحې ته موږ بیا سټارټینګ پوینټ ورته ویل کېږي دغه ته سنټر پوینټ اپ اف وی جي ویل کېږي. مهمې مسلې نومونه نه دي لکه مخکې هم ما یادوري وکړه د نومونو په هکله دومره خاص فکر مه کوئ. مثال کینډل راغی موږ خو دلته میډل لاین ولیده په اف وی جي کې موږ میډل لاین ولیده دغه ساحه میډل لاین ده یا میډل کرښه ده د اف وی جي لپاره میډل کرښه همدغه ساحه ده. دغه کینډل راغی تر دغه ساحې پورې دغه خو د دغه ویک په همدې حالت باندې ده راغی تر دغه ځای پورې د کینډل کلوز په همدغه ځای کې اوس دلته اوس که چېرته وګورو د دغه کینډل ویک د سنټر پوینټ یا مرکزي نقطې پورې د اف وی جي را رسېدلی ده او کینډل کلوزینګ د دغه څخه پورته سوی ده یعنی بایرز دلته زیات سوي دي. که چېرته په سیلرز یا په موږ په ډاون ټرین کې قرار ولرو په همدې شکل سره موږ په هماغه باندې هم افلای کولی سو په هماغه شکل سره بیرته کولی سو. نو ډیر چانس دا دی چې مارکیټ له دې ځای څخه پورته خواته ورو ورو حرکت ترسره کړي. یعنې ډیر چانس همدغه ده د اف وی جي له مخې موږ که چېرته ټریډ نیسو که چېرته دغسې یو حالت رامنځته سي یا ویک راغی تر دغه ساحې پورې ویک رامنځته سي نو کلوزینګ د باډي کلوزینګ په دغه ځای کې اوس یا په دغه ځای کې اوس چانس شته چې مارکیټ لاړ سي. یعنې قوي احتمال ده مثال که چېرته د فیصدي پر اساس باندې ووایو د سال څخه 80% په شاوخوا پورې چانس شته چې مارکیټ پورته خواته لاړ سي خو نور وجوهات هم لري چې هماغه باید موږ په نظر کې ونیسو. ولې که چېرته باډي کلوزینګ په دغسې یو حالات کې اوس نو اوس که چېرته وګورو مارکیټ کینډل دغه په دغسې یو شکل سره کلوز په داسې حالات کې موږ باید احتیاط وکړو. که څه هم چانس شته میډل لاین ته لا رسېدلی نه یو اف وی جي کلوز شوی ده اف وی جي په پوره معنا سره ډکه شوې ده بیا هم موږ باید په احتیاط څخه کار واخلو د دې لپاره چې سیلر پریشر لا هم په مارکیټ کې شتون لري او ممکن مارکیټ لاندې خواته رسي. ولې چانس د دې ډیر ده یعنې ممکن 80% چانس د دې اوسي یا تر 80% پورې چانس د دې اوسي چې مارکیټ څه نه څه پورته حرکت ترسره کړي نه دا چې مارکیټ لاندې خواته راسي. یعنې ډیر چانس دا ده چې مارکیټ لوړ لاړ شي کم چانس دا ده چې مارکیټ لاندې خواته راسي. خو که چېرته دغسې یو حالت ترسره سي دغسې یو حالت دغه کینډل په دې شکل سره کلوز په دې شکل سره د کینډل کلوز نو دلته بیا هیڅ کله موږ نشو ویلی چې مارکیټ به پورته خواته حرکت ترسره کوي. بیا چانس د دې ډیر ده چې مارکیټ لاندې خواته حرکت ترسره کړي. نو میډل لاین یا پوینټ اف انټرست ایریا چې هم ورته ویل کېږي نو د دغه ساحې څخه امکان ډیر وي چې مارکیټ پورته خواته لاړ شي. زیاتره وخت که چېرته دغسې یو ویک رامنځته سي او باډي کلوزینګ په دې شکل سره وسي چانس ډیر دا وي چې مارکیټ پورته خواته حرکت وکړي د اف وی جي له نظر کې چېرته موږ وګورو.
خو که چیرته باډي کلوزینګ د سیلینګ پریشر پر اساس باندې په دغه سي حالات سره کلوز شي نو مارکیټ ریورس کولای شي لاندې خواته راتللی شي. ولې کله کله داسې هم کېدلی شي چې مارکیټ دغسې یو ویک جوړ کړي، دغسې یو حرکات ترسره کړي، مثلا په دا شکل سره مارکیټ کلوز شي، دغسې مارکیټ یو ویک جوړ کړي، دغه ساحې ته هم تللی ده، بیرته کینډل په دغسې یو حالاتو کې کلوز شوی ده. بیا چانس دا ده که چېرته بل کینډل رامنځته کېږي، چانس د دې به ډېر دا وي چې مارکیټ لاندې خواته لاړ شي، مارکیټ لاندې خواته کېدای شي مثال ته دغه ساحې پورې یو ویک جوړ کړي او له هغه وروسته مارکیټ لاندې خواته راسي. دا خو د اف ای جي مثال هغه پوره معلوماتو د که چېرته مثال په بولې ټرینډ باید وپېژنو. ټرینډ ډېر مهم ده. ګورئ په دې کې څو مسایل دي، ګورئ موږ راځو بېرته ریورس کوو. ښه، ټرینډ ډېر مهم ده. د اف ای جي د پیدا کولو لپاره موږ رولز لرو، یعنی موږ د دې لپاره ځانګړي مشخصات لرو. رولز فور فایندینګ بیسټ اف ای جي، د غوره اف ای جي د پیدا کولو لپاره درې موږ رولز لرو. یو خو دا ده اف ای جي باید په ټرینډ کې اوسي. په ټرینډ کې څه معنی؟ ګورئ موږ اوس مثال په آف ټرینډ کې یو، موږ که چېرته اف ای جي پیدا کوو باید یا په آف ټرینډ کې پیدا کوو یا په ډاون ټرینډ کې. چېرته دغسې حالات وي مثال ډاون څه مارکیټ لاندې خواته راغی، نو په داسې حالاتو کې موږ کولی سو اف ای جي پیدا کړو، یعنی یا په ډاون ټرینډ کې او یا په آف ټرینډ کې موږ کولی سو اف ای جي پیدا کړو. زیاتره وخت کېدلی شي مثال په که چېرته ساحه زیاته وي لوړ ټایم فریم څخه استفاده وکړو، ډیمانډ او د سپلای زون ترمنځ د یو کوین قیمت رینج وهي چې موږ دغه ته کانسلیډیشن موډ هغه حرکتونه چې رامنځته کېږي نه های بریک کوي نه لو بریک کوي. په داسې حالتونو کې کېدلی شي اف ای جي په لوړ ټایم فریم څخه موږ استفاده وکړو، اف ای جي رامنځته شي خو دومره خاص تاثیرات نه درلودلی لکه څه ډول چې په آف ټرینډ یا په ډاون ټرینډ کې تاثیرات درلودلی شي. نو ضرور خبره دا ده چې موږ باید اف ای جي په آف ټرینډ کې او یا په ډاون ټرینډ کې یعنی په ټرینډ کې موږ باید اف ای جي پیدا کړو. دا د یوه مسله. او بل اف ای جي باید د بریک اف سټرکچر څخه مخکې یا د بي او اس بریک اف سټرکچر او چینج اپ کریکټر څخه مخکې رامنځته شوی وي. ګورئ بیا دلته بیا عملي مثالونه درته ښیم. مثال دلته اوس دلته بریک اف سټرکچر نه ده رامنځته شوی، موږ دلته اف ای جي لرو، په دغه ساحه کې موږ اف ای جي لرو. راځو دلته موږ په دغه ساحه کې مثال خبره کوو، موږ په دغه ساحه کې اف ای جي لرو. مخکې له دې چې دلته چینج اپ کریکټر یا بریک اف سټرکچر، اوس خو دلته بریک اف سټرکچر ده، مثال دلته بریک اف سټرکچر رامنځته نو باید موږ د دې مسلې په فکر کې ونه اوسو چې مارکیټ موږ دلته اف ای جي لرو بیا به لاندې خواته راځي او دا اف ای جي به پیل کوي او له هغه وروسته به بیا پورته خواته حرکات ترسره کوي. که چېرته موږ دلته مثال د خبرې دغه ساحه کې موږ اف ای جي ولرو، په دغه ساحه کې مثال اف ای جي ولرو، خو مارکیټ اف ای جي ته ځان راونه رساو او مارکیټ تر دغه ځای پورې راغی، بریک اف سټرکچر یو نوی های رامنځته کړ. دغسې په لو کې مثال په ډاون ټرینډ کې هم همدغسې یو څه پېښېدلی شي. مارکیټ یو های رامنځته کړلی، یو های نوی های جوړ کړو، دغه های رامنځته شو، بریک اف سټرکچر رامنځته شو. نو دغه اف ای جي موږ نور اف ای جي نه کېدلی شي د وخت په تېرېدو سره مارکیټ بیرته لاندې خواته ورته راسي. ولې باید په هماغه حالاتو کې موږ دې ته منتظر ونه اوسو چې ودرې دا اف ای جي د بریک دغه اف ای جي پورې د مارکیټ راسي او بیا دې پورته خواته لاړ شي. زیاتره وخت دغسې هم پېښېدلی شي اف ای جي پاتې شي او مارکیټ پورته خواته حرکات وکړي. هغه لامل دا ده چې باید اف ای جي د بي او اس یا بریک اف سټرکچر او یا چینج اپ کریکټر څخه مخکې رامنځته شوي وي. راځو دلته لاندې خواته یو څه راځو چې تاسو ته په واضح ډول سره معلومات وسي. اوس مثال مارکیټ دغسې اپ ټرینډ باندې ده،
مارکیټ دغسې اپ ټرینډ باندې روان ده د دغه ځای پورې راغی دلته چینج او کریکټر رامنځته سه چینج اف کریکټر په هکله مو یو څه معلومات کړي او انشاءالله هر څه په هکله به ډېر معلومات وړاندې کومه په راتلونکو ویډیوګانو کې بیرته مارکیټ ډاونز یا لاندې خواته راغی ښه اوس دلته مثال اف وی جي رامنځته شوه په دغه ساحه کې اف وی جي رامنځته شوله مارکیټ رانغی د دغه ساحې پورې مثال مارکیټ رانغی مارکیټ یوازې تر دې ځای پورې لاړ اف وی جي په دغه ځای کې چې کوم اف وی جي وه هغه فیل نه کړله بیرته مارکیټ ریورس وکړو دلته موږ چینج اف کریکټر هم لرو مثال دلته چینج اف کریکټر هم رامنځته شو دغه ساحه کې چینج اف کریکټر رامنځته شو نو چینج اف کریکټر چې رامنځته سي بیا اف وی جي که چېرته مثال فیل هم نه سي چانس د ډېر وي چې مارکیټ بیرته تر د یعنی اپ ټرینډ ته وانه وړي د دې لپاره موږ په اوله کې ویلې چې اف وی جي چې رامنځته کېږي د حرکت د دوام لپاره که چېرته موږ په اپ ټرینډ کې یو د اپ ټرینډ د دوام لپاره اف وی جي رامنځته کېږي مارکیټ تر اف وی جي پورې راځي اورډرونه اخلي له هغه څخه وروسته مارکیټ پورته خواته ځي دغسې په ډاون ټرینډ کې هم که چېرته دلته چینج اف کریکټر رامنځته سي دغه لو چې رامنځته سوې وه په اف ټرینډ کې دغه لو بریکس وله نو دلته چینج اف کریکټر رامنځته سو یا چاک موږ ورته ویلی سو دغه ځای پورې مارکیټ راغی چینج اف کریکټر رامنځته سو اف وی جي که چېرته پیل هم نه سي چانس د دې ډېر ده چې مارکیټ لاندې خواته راسي نو دا خو اف وی جي کې رامنځته سوې ده دا خو د څه لپاره رامنځته سوې وه د دې لپاره چې حرکت دوام پیدا کړي اف وی جي رامنځته سوله خو نه په مارکیټ کې حرکت دلته چینج اف کریکټر رامنځته سو ضرور نه ده چې مارکیټ د اف وی جي ډکه کړي او له هغه وروسته د اپ ټرینډ سي نه دلته موږ چینج اف کریکټر ولیده چې چینج اف کریکټر رامنځته سو او چانس ډېر ده چې مارکیټ لاندې خواته راسي او بله مسله دریم رولز یا دریم د دې لپاره موږ څه لرو هغه وان ټایم یوز ده موږ د اف وی جي استعمال د یو ځل لپاره کولی شو مثال راځو بیرته دا پورته مثالونو ته دا اف وی جي رامنځته سوې ده اف وی جي یو ځل ډکه سوله مارکیټ راغی ریورس یې وکړ مارکیټ لاندې خواته راغی له هغه څخه وروسته مارکیټ بیرته پورته خواته حرکت ترسره کړ چېرته موږ په اف ټرینډ کې اوسو نو پورته خواته حرکت وکړو او چېرته په ډاون ټرینډ کې اوسو نو لاندې خواته حرکت وکړي نو مارکیټ راغی اف وی جي ډکه کړله مارکیټ پورته خواته حرکت وکړو بیا که چېرته مارکیټ لاندې خواته راځي دا اف وی جي موږ لپاره اف وی جي نوره نشي کېدلی ځکه چې موږ له دې څخه یو ځل استفاده کړې دغه اف وی جي موږ لپاره بیا اف وی جي نه ده چې موږ مارکیټ مثال راغی دغسې حرکت ترسره کړو پورته خواته لاړ بیرته مارکیټ ریورس فایل کړ له دغه ساحې څخه موږ وایو چې له دې ځای څخه بیا پورته کېږي او باید موږ څه وکړو ټریډ وکړو په دغه ساحه کې نه دې ساحه کې موږ بیا ټریډ نشو کولی ځکه اف وی جي یو ځل استعمال شوی ده او د بیا استعمال اف وی جي نه لري چې موږ بیا استعمال وکړو ګورئ څو مسایل سول اف وی جي لپاره موږ 3 رولز لرو اف وی جي باید په ټرینډ کې اوسي دا د یوه مسله چې ډېره مهمه مسله ده بله مسله اف وی جي باید مخکې د بریک اپ سټرکچر او چینج اف کریکټر څخه رامنځته سي دا د بله مسله او بل اف وی جي موږ یو ځل لپاره استعمالولی شو دا د اف وی جي اړونده هغه معلومات اوس راځو چارټ ته راځو اوس اف وی جي پیدا کوو په چارټ کې موږ اف وی جي یا فیر والیو ګیف پیدا کوو راځو مثال 4 اور ټایم فریم ته راځو یا 4 ساعته ټایم فریم ته راځو دغه ساحه کې تاسو ګورئ دا زموږ لپاره یو فیر والیو ګیف کېدلی شي ځکه په دغه ساحه کې چېرته موږ وګورو یو کینډل رامنځته شوی ده د دې تر څنګ بل کینډل رامنځته شوی ده
دلته اوس راځو دا ولې فیر والیو ګیف ده چېرته وګورو دغسې دا زموږ لپاره فیر والیو ګیف ده کولی شو مثال دا تر دغه ساحې پورې کړو دا زموږ او تاسې لپاره فیر والیو ګیف ده اوس فیر والیو ګیف موږ یادوري وکړله چې د دریو کینډلونو په منځ کې چې کومه خالیګاه رامنځته کېږي دغه فیر والیو ګیف ده اوس دلته مارکیټ فیر والیو ګیف رامنځته شوی مارکیټ پورته خواته تللی ده ضرور نه ده چې په هماغه کینډل دی یا په یو دوه دریو کینډلونو څخه وروسته دی مارکیټ لاندې خواته راسي نه تر هغې چې بریک اف سټرکچر یا چینج اف کرکټر رامنځته شوی نه وي که یو یا درې یا څلور کینډلونه رامنځته کېږي مارکیټ کېدلی سي لاندې خواته راسي او اف وي جي آرډرونه فیل کړي هغه څخه وروسته پورته خواته حرکت ترسره کړي دلته اف وي جي رامنځته شوې ده یا فیر والیو ګیف کله چې مارکیټ پورته خواته تللی راځو ځینې وختونو کې ضعیفوالی شتون لري په ځینو حالاتو کې بیا ښه وي مارکیټ دلته اف وي جي رامنځته کړې ده مارکیټ پورته خواته حرکت ترسره کړی تر دې ځایه تللی ده کله چې بیرته تر دغه ځای پورې راغلی ده میډل لاین چې کوم دی کینډل شتون لري د فیر والیو ګیف شتون لري تر همدغه ځای پورې مارکیټ راغلی ده خو کینډل کلوزینګ د سنټر پوینټ څخه پورته یا د مرکزي کوم کرښه چې په فیر والیو ګیف کې تاسو ته ښکاري له دې څخه پورته خواته ترسره شوې ده دا هلته ګورئ صبر زه تاسو ته دا رانږدې کړم تر څو صحیح معنا سره ورباندې وپوهېږئ ګورئ سنټر پوینټ خو دغه ده یا مرکزي نقطه دا د فیر والیو ګیف ده مارکیټ لاندې خواته راغلی ویک رامنځته کړی عموما چې څومره ویک رامنځته کېږي او د باډي کلوزینګ پورته خواته ترسره کېږي په هماغه حالات کې کېدلی سي مارکیټ پورته خواته حرکات ترسره کړي ګورئ مارکیټ لاندې خواته راغلی ده یو ویک یې رامنځته کړی ده خو کینډل د سنټر پوینټ څخه پورته خواته کلوز شوی ده نو چانس شته مونږ یادوري وکړه چې مارکیټ کېدلی سي له دې ځای څخه پورته حرکت وي ګورئ دا که 4 ساعته ټایم فریم ده په 4 ساعته ټایم فریم کې چېرته دا مونږ په کوچني ټایم فریم کې وګورو ډېر لوی حرکت کېدلی سي ګورئ تقریبا د دغه ویک څخه که چېرته حساب سي د 8 څخه مارکیټ تللی ده تر 2 یا 1,904 پورې مارکیټ پورته خواته تللی ده کېدلی سي مثال موږ په نور چارټونو کې هم وګورو فیر والیو ګیف یوازې بیټ کوین نه ده موږ کولی سو له نور څخه هم استفاده وکړو باید نور مسایل هم په نظر کې ونیسو یوازې دا نه ده چې مثال موږ فیر والیو ګیف یوازې په څه شي کې په نظر کې ونیسو یوازې موږ په دا لوی ټایم فریمونو کې په نظر کې ونیسو په نورو کوینونو کې هم فیر والیو ګیف رامنځته کېدلی شي د تر څنګ ټایم فریم مثال په ټایم فریم په حساب باندې په 1 ساعته ټایم فریم کې هم رامنځته کېدلی شي په 15 دقیقې ټایم فریم کې هم رامنځته کېدلی شي په 10 دقیقې کې هم رامنځته کېدلی شي په هر ټایم فریم کې اف وي جي رامنځته کېدلی شي خو لوړ ټایم فریم اف وي جي څه نه څه ښه کار کوي اوس دلته راځو په دغه تصویر کې په واضح شکل سره معلومیږي چې دا فیر والیو ګیف ده راځو دلته موږ د کومې ساحې څخه ښویدلی یو دا یو کینډل ده دا بل کینډل ده د دغه کینډل له ویک څخه د دې کینډل تر ویک پورې دا زموږ او تاسې لپاره فیر والیو ګیف ده دا زمونږ او تاسې لپاره فیر والیو ګیف مارکیټ په تیزۍ سره پورته تللی ده اف وي جي رامنځته شوې ده مارکیټ پورته خواته تللی ګوره څو کینډل رامنځته شوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 د هغې څخه وروسته بېرته مارکیټ لاندې خواته حرکات ترسره کړی ده لاندې خواته اوس موږ دلته راځو مارکیټ تر دې ساحې پورې راغلی ده مارکیټ تقریبا په پوره معنا سره فیر والیو ګیف ډکه کړې ده یا پوره شوې ده دلته که چېرته وګورو څه نه څه فیر والیو ګیف پاتې و ولې مارکیټ کانسولیډیشن موډ کې وو دلته که چېرته وګورو بیخي کمه اندازه پاتې یعنې په پوره معنا سره که ووایو فیر والیو ګیف له منځه تللی ډکه شوې ده مارکیټ دغه ځای پورې راغلی ده
تر دغه نقطې پورې مارکیټ راغلی ده، یعنی په پوره معنا سره اف وی جی پیل شوی ده. کله چې اف وی جی پیل شوی ده مارکیټ دغه کینډل یو قوي ویک سره رامنځته شوی ده. دلته کلوزینګ یې له دې کینډلونو څخه چې دلته سپورټ زون هم شتون لري په دغه ساحه کې کلوز شوی ده، مارکیټ پورته خواته کړی. د دې لپاره چې تاییدي رامنځته شي مارکیټ څه ناڅه بیا لاندې راغلی دی او له هغه څخه وروسته پورته خواته حرکت رامنځته شوی. دا که چېرته موږ په کوچني ټایم فریم کې وګورو دا ډېر قوي ښکاري، یعنی یو لوی حرکت په کوچني ټایم فریم کې ښکاري. راځو مثال راځو یو ساعته ټایم فریم ته. ګورئ دا په یو ساعته ټایم فریم کې اف وی جی یا فیر والیو ګیف ده، په 4 ساعته کې هم او په یو ساعته کې هم ده، یعنی تفاوت هم کله نه کله تفاوت هم کوي. که چېرته دلته موږ وګورو فیر والیو ګیف د دغه او د دې کینډل ترمنځ دا فیر والیو ګیف ده، یعنی که چېرته وګورو دغه ساحه زموږ تاسې لپاره فیر والیو ګیف ده. مارکیټ ګورئ د دغه ساحې څخه که چېرته وګورو ډېر قوي پمپې کړی، د دغه ساحې څخه وګوره تقریبا له 8000 څخه مارکیټ تللی تقریبا 94,500 پورې مارکیټ یا د بیټ کوین قیمت پورته خواته حرکت ترسره کړی ده. دلته هم اف وی جي ګوره د اف وی جي د دې لپاره موږ یادوري وکړله چې یو نوی حرکت موږ په ټرینډ کې یو نوی حرکت ولرو، د دې لپاره اف وی جي رامنځته کېږي. مارکیټ تللی دا های رامنځته کړی ده، خو دلته که چېرته وګورو په ویک سره د دغې ساحې څخه په ویک سره یو بل های رامنځته شوی ده. ولې مارکیټ کې بایرز والیوم کم شوی ده، مارکیټ بیرته ریورس پیل کړی ده. کولی شو دا حالات موږ په نورو چارټونو یا مثال کولی شو نور ټایم فریمونو کې هم وګورو. راځو دلته اف وی جي ګورو. ښه دلته اوس اف وی جي رامنځته شوي. ګورئ ما دلته یادواري درته وکړه، د دې یادونه دلته تیار په چارټ کې ښکاره صورت اف وی جي رامنځته شوي. لکه څنګه چې موږ یادوري وکړله د دوو کینټلونو په منځ کې دغه اف وی جي رامنځته شوي. مارکیټ خو بیخي دلته راګرځېدلی نه ده، دا څنګه چل ده؟ ما خو تاسو ته یادوري وکړله تر هغې چې بریک اف سټرکچر یا چینج اف کرکټر نه وي رامنځته شوی، هغه زموږ تاسو لپاره فیر والیو ګیف ده. دلته اوس بریک اف سټرکچر رامنځته شوی، مارکیټ لا هم پورته تللی. دا اف وی جي د اوس لپاره له منځه لاړه. یو بله مسله چې په اف وی جي کې ډېر ضروري ده، په اف وی جي کې ډېره ضروري ده، هغه انګلفینګ بولش انګلفینګ او بیرش انګلفینګ کینډل دي. دا کولی شئ تاسو د کینډل سټیک په هکله په ګوګل کې سرچ کوئ، بولش او بیرش کینډل سټیک په هکله همالته هم کولی شئ معلومات لاسته راوړئ، ځکه چې دا ډېره مهمه مسله ده. اوس دلته اف وی جي رامنځته شوې ده، دا هم زموږ تاسې لپاره اف وی جي ده. دا کینډل ده او دا کینډل د دغه ساحې څخه زه دغسې یو دغه ویک دلته اوس دا یو څه رانږدې کوو چې تاسو ته په صحیح شکل سره وښکاري. ګورئ ویک دلته یو څه ناڅه لاندې ده، راځو دغه ساحه دلته څه لږ پورته ده. ښه دا زموږ تاسې لپاره فیر والیو ګیفز. اوس دا که چېرته دا انګلفینګ کینډل ده، په فیر والیو ګیف کې انګلفینګ کینډل ډېر اړینه او مهمه مسله ده. ګورئ موږ اوس په بیرش حالات کې قرار لرو، بیرش فیر والیو ګیف رامنځته شوی ده، مارکیټ لاندې خواته راغلی ده. بیرته موږ د سنټر پوینټ د اف وی جي مرکزي دغه کوم پوینټ چې ده تر دې ځای پورې مارکیټ نه دی راغلی، مارکیټ تر دغه ځای پورې تللی ده. بیرته په قوي شکل سره یو کینډل رامنځته شوی ده چې تاییدي لپاره بیرته پورته خواته تللی، بیرته لاندې راغلی. ګورئ موږ شارټ پوزیشن په دغه ځای کې کولی شو واخلو. دغه درې کینډلونه چې تاسو ګورئ دغه ته بیرش انګلفینګ کینډل ویلی شو. که چېرته دغسې یو کینډل رامنځته کېږي
دا رنګ زه شین ته واړوم. دغسې یو کینډل رامنځته کېږي. مخاني سره دغسې او دغسې. دا باید سور وي. دا کینډل ځکه چې مارکیټ لاندې خواته راغلی ده. مارکیټ دغلته باید دا سور کینډل وي. که چیرته په دغسې یو کینډل رامنځته سي، دغسې یو کینډل رامنځته سي، موږ په بولیش فیر والو ګیف کې نو چانس ډېر دا ده چې مارکیټ پورته خواته حرکت ترسره کړي. ډېر چانس دی چې چېرته دغسې یو کینډل رامنځته سي، ډېر چانس د دې لیدل کېږي چې مارکیټ قوي حرکت ترسره کړي. خو ضروري خبره، ضروري مسله زه تاسې پوهولو لپاره دا په صحیح شکل سره رسم کړم. ضروري مسله دغسې یو ویک ده. څومره چې ویک دغسې زیات او کینډل قوي کلوز شوی و، د دې ترڅنګ دغه کینډل چې تاسو ګورئ دا شین کینډل له دې کینډل څخه پورته کلوز شي، یعنې دغه بیرش کوم کینډل چې دا له دې څخه پورته خواته دغه شین کینډل کلوز شي، چانس د دې ډېر ده چې پورته خواته حرکت وکړي. ځکه موږ دلته اف وي جي هم پیل کړې ده، په دغه ساحه کې اف وي جي هم پیل شوې ده، یعنې اف وي جي هم ډکه کړې ده او له هغه وروسته مارکیټ پورته خواته دلته بولیش انګلفینګ کینډل رامنځته کړی ده. دا بیرش انګلفینګ کینډل ده. مارکیټ بیرته تر دې ځای پورې تللی، بیرته خواته لاندې حرکت راکړی ده. دا په اف وي جي کې ډېر ضرور ده چې موږ باید په بیرش او بولیش انګلفینګ کینډل هم ورسره یو ځای کړو. څومره چې مسایل ورسره یو ځای کوو، په هماغه اندازه باندې موږ ډډه کېدلی سو چې چانس ډېر ده چې په هماغه خوا باندې حرکت ترسره شي. که چېرته موږ په اپ ټرینډ کې وو، اپ ټرینډ کېدلی شي دوام پیدا کړي، او که چېرته موږ په ډاون ټرینډ کې وو، ډاون ټرینډ کېدلی شي ادامه پیدا کړي. نو دغه د فیر والو ګیپ اړونده درس و. د دوو کینډلونو په منځ کې یو خالیګاه چې رامنځته کېږي، دا بیرش دغه موږ د اف وي جي ویلی سو، هم بیرش اف وي جي راتللی سي او هم بولیش اف وي جي راتللی سي. خو اف وي جي باید په داسې څه شکل سره ونه اوسي چې ویکونه د دواړو سره نږدې شوي وي، یعنې د دغه کینډل او د دې کینډل دا ویکونه باید تر دغه ساحې پورې رارسېدلي نه وي. که چېرته مثال دی هغه پرېږدو مثال دغه کینډل راغلی ده تر دې ساحې پورې تللی ده، هغه کینډل په خپل حال باندې پاتې، یو قوي ویک دغه کینډل رامنځته کړی، بیا هم موږ ورته اف وي جي نشو ویلی. نو دغه د اف وي جي پر اساس باندې موږ باید انګلفینګ کینډل هم د اف وي جي سره یو ځای استعمال کړو او صحیح اف وي جي هم وپېژنو چې په ټرینډ کې باید واوسي. د دې ترڅنګ د بریک اپ سټرکچر او چینج اپ کریکټر څخه مخکې باید اف وي جي رامنځته شوي وي، او د دې ترڅنګ موږ باید د یو ځل لپاره اف وي جي استعمال کړو، نه د یو اف وي جي موږ په مارکیټ کې پیدا کړو، هغه یو ریپیل سي، بیا موږ هغه پخوانی اف وي جي وي، نه، دا بیا تغییر پکې کوي. نو دا د اف وي جي اړونده درس و. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي وي. د دې لپاره یوه موضوع باندې غږیږو چې په پوره معنا سره په هماغه موضوع باندې پوه سو او ځان ورسره بلد کړو. نو که چېرته مثال کومه پوښتنه لرئ، په کومه مسله باندې پوه سوي نه یئ، کولی سئ موږ ته کمنټ وکړئ. انشاءالله زه به درته رسیدګي وکړم د ټولو پوښتنو ته او ستاسو پوښتنو ته به جواب درکړم. هغه مسایل چې زه دغه مسایل چې ما درته تشریح کړل، د دې لپاره ما یوازې دا نه ده هغه څه چې ما زده وو همغه مې راواخیستل، نه، د دې لپاره زه لاړم بیا مې هم هغه څه چې نوي په اف وي جي کې رامنځته شوي وي، په نږدې وختونو کې کوم څه چې رامنځته شوي وو، دغه رولز چې د اف وي جي لپاره رامنځته شوي وو، دا مخکې له دې سره اشنایي نه وه. د دې لپاره ما یو څه ناڅه مطالعه وکړله، معلومات مې را پیدا کړه او له هغه څخه وروسته دغه معلومات ما له تاسو سره شریک کړل. نو په الله مسپارم، خدای تعالی دې وکړي چې څه مو ترې زده کړي وي او په راتلونکي کې نور درسونه هم تعقیب کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریک کړئ او تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ او دغه کورس تعقیب کړئ.
ښاد او آباد اوسئ. Motherfucking design all right now.